بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، نن به په تماکو باندې خبرې کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تماکو چې کوم دی نو دا د صوابۍ ضلعي یو نکداور فصل دی او زمیندار یې ډېر په شوق باندې کوي او دې ته په دې باندې مرکز ته او صوبې ته په میلیونو روپو باندې چې کوم دی آمدن دی او ډېر زیات د حکومت پې د ټیکس په مد کې ډېرې زیاتې پیسې راځي. خو یو عجیبه غوندې سیسټم روان دی په دې ملک کې. مرکز چې کوم دی نو هغه په تماکو باندې فی کیلو 390 روپۍ ټیکس ولګو، حالانکه د تماکو دلته ریټ چې کوم دی فی کیلو هغه 250 نه والے 260 پورې دی، خو دی پې ټیکس ولګو 390 روپۍ. او عجیبه غوندې خبره خو دا ده چې د بهر ملک ملټي نیشنل کمپنۍ چې کوم بهر ملک نه تماکو راغواړي نو په هغې باندې 80 روپۍ ټیکس دی چې زه یې کرمه زما رورې کري پاکستان خلکو ته فایده ده نو په هغې 390 روپۍ ټیکس لګوي او چې بهر خلک چې کوم دی هغه کري او دلته هغه راځي نو 60 روپۍ. ډېره څه عجیبه غوندې خبره ده چې خپل زمیندار له ملا ماتوي او بهر چې کوم دی نو هغه له وارې نه یارې کوي. یو ډېر عجیبه غوندې سیسټم دی. او بل عجیبه غوندې سیسټم دا دی چې ګوره جي دا پنجاب چې کوم دی نو دی چاول پیدا کوي، ګندم پیدا کوي، چینی پیدا کوي. هلته حکومت چې کوم دی نو هغه له سبسډي ورکوي، مرات ولا ورکوي، په بجلۍ کې ولا ورکوي، په خاورو کې ولا ورکوي، په سرو کې ولا ورکوي، په هر څه کې ولا ورکوي، په تخمونو کې ورکوي. دغسې ګیس چې کوم دی نو کرک ته په اربونو روپو رایلټي ځي. خو زما د تماکو چې کوم دی نو په صوابۍ ضلع کې یو نکداور فصل دی. ما سره دومره غټ ظلم شروع دی چې دا خو زه وایم دا به په دنیا کې هېڅ چا سره هم ني. زمیندارو ته ډېر لوی چې کوم دی نو نقصان ورسو. دغه ګورئ جي 390 روپۍ چې کوم دی فی کیلو دا یې ګران کړل. دغسې چې کوم دی نو فیډرل 6 روپۍ ټیکس ځان له لګولی دی. صوبایي حکومت چې کوم دی نو هغه بیا ځان له چې کوم دی نو ټوبیکو ډیولپمنټ یې لګولی دی، ټوبیکو فیډرل سیس ټیکس لګولی دی. نو ټول ټیکسونه چې کوم دی نو دا په تماکو دي او تماکو ته د فصل درجه هم بیا نه ورکوي. ډېر زیات دغه دی، حالانکې د دې تماکو نه حکومت ته په ټیکس مد کې په میلیونو روپو ملاویږي، خو فایده یې ګورې زمیندار ته بالکل نشته، لوکل خلکو ته د دې اړو څه فایده نشته. نو یو ډېر غټ ظلم شروع دی او عجیبه غوندې کار دا دی چې دا دومره ټیکسونه لګوي نو د دې ټوله سزا چې کومه ده نو دا زمیندار ته راځي. زمیندار چې کوم ده د هغه حوصله شک نه کېږي، حالانکې پکار ده چې دومره میلیونه ټیکسونه دی اخلي نو دی له پکار دی چې زمیندار له فایدې ورکړي، د زمیندار په بچي باندې سبقونه ووایي، هغه د ښه صحت دپاره چې کوم دی نو ښکلي هسپتالونه جوړ کړي، د هغه بچي چې کوم دی نو هغوی له په یونیورسټو کې ښه ښو کالجونو کې داخلې ورکړي، د منډۍ نه تر بازاره پورې چې کوم دی او تر دغه پورې تر پټو پورې تماکو بټو پورې هغې پورې وله پکار دی چې لارې جوړې کړي، سړکونه جوړ کړي. نو یو ډېر غټ ظلم شروع دی. نو تاسو ته به معلوم وي چې د سینټ سپیشل سټینډینګ کمیټۍ پرون بله ورځ راغلې وه د مولانا طاهرالرحمن صاحب په قیادت کې. دغه سټینډینګ کمیټۍ چې کوم مشران دي د سینټ دی د ټولو کارخانو وزټ وکړه، دغسې د تماکو د منډو ته دغې وکړه، د ټوبیکو ډیلرز. نو دی ته پته ولګېده ځکه چې کارخانې تقریبا ټولې بندې شوې، د دې نقصان صوابۍ ته دی، په زرګونو خلک چې کوم دی نو بېروزګاره شه، د دې نقصان ټول صوابۍ ضلعې ته دی. د دې نه علاوه د ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نو کشکارانو ته دی چې دا ټیکس چې کوم دی نو دومره ولګېدو چې دا اوس څوک نه اخلي. نو تباه شول دا زمیندارانو. منګه دا وو چې دا ملټي نیشنل کمپنۍ چې کوم سازشونه کوي دا رکاو کوي او بهر ملک نه چې کوم ټیکسونه بهر ملک نه چې کومه تماکو راځي او دی پې 60 روپۍ کیلو لګولی دی، دا چیز وکوي
د دې فایده به چې کوم دی نو بیا لوکل زمیندار ته یې نو مهرباني وکئ دې زمیندارانو سره چې کوم دی نو نور زیاتې بس کوي او دی له مرات ورکوي د دی ریټونه ښه کوي تاسو نو تاسو الټه پې ټیکس لګوئ دغې کمیټۍ والا الله پکار دي د سټینډینګ کمیټې چې کومه ده چې هغه دغه ټیکسونه ظالمانه ټیکسونه ختم کړي او د دې زمیندارو حوصله افزایي دې وکړي د دې ټوبیکو کاشکارانو د ټوبیکو زمیندارانو د ټوبیکو ډیلرانو د کارخانهدارو د دې حوصله افزایي پکار ده نو حقیقت دا دی چې دا به د دې به فایده بیا زمیندار ته وي دا ګوره دا بهر نه چې دی کوم راغواړي او 50 روپۍ کیلو پې لګولی دی او زه چې دلته پیدا کوم نو په ما باندې 390 روپۍ ډېر غټ ظلم دی زیاتې دی دا د پاکستان اقتصادیات دی تباه کوي نو زمونږ مطالبه ده چې دا نور زمیندارو سره دی کاشکارانو سره ډیلرانو سره د کارخانهدارو سره دی دا ظلم ختم کړي شي که دا ختم نشو نو دا فیکټریانې به چې کوم دی نو دا به بندې شي هسې خو هم بند دي دا به بند شي او دلته به چې کوم دی په زرګونو خلک بېروزګاره شي بیا به جرمونه کېږي نو حکومت له پکار دي چې فل فور د تماکو د ټوبیکو چې کوم دا کاشکاران دي یا ډیلران دي یا کارخانهدار دي دی سره دی دا ظلم او دا زیاتې بند شي سټینډینګ کمیټۍ والا چیرمن صاحب راغلی او د سینټ نور ممبران راغلي وو نو تاسو هم موجود وئ څو شول د دې مقصد څو آیا تاسو چې کوم مطالبه وه د هغې باندې هغې څه غور وکړو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو موږ د دې سټینډینګ کمیټۍ ډېر مشکور یو او سپیشلی دلار خان صاحب او مشتاق احمد صاحب فیصل هدایت الله صاحب او مولانا طاهررحمن صاحب چې د کمیټې راله او لکه څنګه چې زموږ ملګرو وویل چې ډېره د افسوس خبره ده چې لکه زموږ چې کوم هغه ډایرکټ نمایندګان دي دې کې دلچسپي نه ساتي او سینیټران چې دي نه پکې ساتي موږ نن چې کوم په جی ایل ټي باندې او په سګرټو کپنو باندې او وړو زمیندارو ته چې کوم مسایلو په هغې باندې موږ دلته بحث وکړو او بي آر والا هم راغلي د هغې هم ډېر مشکور یو ځکه چې هغه مین سټیک هولډر دي نو موږ ورته خپل د ایکسپورټرز مسایل هم بیان کړو انشاءالله موږ سره دې دا کلکه واده وکړه چې دا چونکې د دې خاورې فصل دی او د دې د زمیندار نه والې تر کارخانهداره پورې تر دوکانداره پورې تر سپلایره پورې هر چا ته د دې فایده ده نو انشاءالله زموږ پوره امید دی چې دا خبره به دې سټینډینګ کمیټۍ بره فاینانس کمیټۍ کې هم ډسکس کوي او فاینانس منسټر چې دی ساګرټ صاحب سره هم ډسکس کوي او انشاءالله د دې به کښېږي ښه پازیټیو حل راوځي باچا صاحب دوی خو فیکټریانو د تماکو د منډو دغه وکړو نو دوی څه دغه وکړو دوی ګوره دا ویزټ د دې لپاره و چې موږ وایو چې دوی هغه کمپیریزن وکړي چې لکه موږ هم وګوري او دا ملټي نیشنل هم وګوري څنګه چې لکه زموږ ملګرو وویل چې زموږ ټوله کارخانه د 100 کروڑ روپۍ او د هغې چې دی نو یو ماشین د 1 ارب روپۍ نو لکه دا د ځمکې د اسمان فرق دی خو ټیکس په افسوس خبره دا ده چې په دواړو کمپنیو باندې ټیکس یو شان دی داسې د هغې برانډونه چې دي هغه مشهور دي لکه د یو عام سړي دم تپوس وکړه بولډیف څه شی دی نه به تا ته وایي دا د سګرټ نوم دی کیپسټن څه شی دا به تا د سګرټ نوم دی خو زمونږ چې دی نو مونږ خو لکه د وړې سطحې کاروبار دی زمونږ ته هغه خرڅول هم ګران دي او هغه سټنډرډ ته رسېدل هم ګران دي نو مونږ ځکه دا وایو چې په وړوکي او په لوی کې دی تمیز وشي ټیکس مونږ ورکوو دا نه چې نه ورکوو خو تمیز دوشي په وړوکي باندې د کم ټیکس ولګي او چې کوم مالدار دی غټه کمپني د په هغې د زیات ټیکس ولګي دا واړه ایکسپورټران دي چې څوک دا لږ لږ تماکو واخلي ایکسپورټ کوي نو هغه غریبانان تماکو په کار غلي دا 390 روپۍ ټیکس په کم نه ورکوي تماکو خپل قیمت دی 260 روپۍ اوري او هغه ټیکس ورته اخلي 390 دا د کوم دی انصاف دی دا سیرپ دا چې دی دا د دې او د غټو کمپنیو یو پریشر ټیکټکس دي چې یاره دا ځان د کمپیوټر چې دی دا د منځه وباسي موږ وایو چې نه موږ د دې خاورې خالي کړو د دې ځای چې دی نو د زموږ تعلق دی که ملک کې هر څنګه حالات موږ به دلته مرو او دلته به ژوند تېرو نو بس دا خبره وه چې انشاءالله نعمت خان نعمت شاه لاله تاسو پکې کوم نمایندګي وکړه ما پکې د انجمن کاشکاران نمایندګي وکړه زه د انجمن کاشکاران د صوبې صدر
او ما صرف د کاشکارانو د مشکلاتو د وړو کارخانو چې موږ ته څه فایده رسېدله په هغې باندې تبادله خیال وکړو او زه امید لرم دلور خان صاحب مونږ شکریه ادا کړه او بله پېر همدغسې پروګرام وکړه دلته د سنیټران راغله ښه وه زموږ خبره موږ د سنیټرانو هم شکریه ادا کوو دی بیا هم چې هغې راغلي وو او د سنیټرانو او دغه نه مو ګیله وکړه د قومي اسمبلۍ صوبایي اسمبلۍ ممبرانو هغوی لکه ستاسو د هغې بلکل زموږ اواز نه پورته کوي نه ټیک شي جی مهرباني نو دا ډېره د افسوس خبره ده او دا درې لس کم 400 روپۍ ټیکس چې کوم لګولي دا ظالمانه دی دا موږ نه منو چې دا دې بلکل ختم شي الرحمن الرحیم تاسو ته څنګه پته را نن زموږ صوبې خاورې ته زموږ مولانا عطاءالرحمن صاحب چې زموږ د پی ډي ایم مشر هم دی عطاءالرحمن صاحب روډ دی چې ای راغلي دي او د تماکو سلسله کې راغلي دي دا سټینډینګ کمیټه سټینډینګ کمیټې والا چې څونه سنټران دي هدایت لا دی ورسره هدایت صاحب او د باجوړو زموږ مشتاق صاحب دی سینیټر صاحب نور فیصل خان دی نور چې څونه سنټران زمان نمونې ریږي راغلي دي همدې تماکو مسله کې راغلي دا زموږ یو کیش کراپ دی د مخکې 390 روپۍ دا مسله وه او دې نه علاوه چې دنه زموږ دا لوکل انډسټري چې دنه دا ورځ تر ورځه تباه کېږي نو په دې باره کې راغلي دي او اوس به مونږ دوی مونږ په فیکټرو باندې هم ګرځولو او دې ته هم حقیقت هم خو ګراوند ریالټیز چې څه دي او څه نه دي نو تاسو څه وایئ جي زما رب نه امید دی انشاءالله که خیر دي اوس په خپله وکتلو او دا مشینري مو وکتله او د دې ځای د حالاتو زمیندارانو سره هم ملو شو رب نه امید کوم چې انشاءالله د دې فیصلې به ډېرې ښې فیصلې د دې صوابۍ په اوس دې څومره کارخانې بندې دي ټول تقریبا مردانو د صوابۍ ټولې کارخانې لوکل انډسټري بنده راځي لکه په زرګونو خلک بېروزګاره د زرګونه خلک بېروزګاره دی او د هغې چې زموږ فیکټرۍ کې به ساده والو د 200 ولا 300 کسان موږ سره په روزګار دي نو هغې پسې شاته 10 کسان نور هم لګي چې ضرب وله ورکړي دا په لکونو خلک بېروزګاره دا راته وایي چې تماکو څه بهر ملک ته ایکسپورټ کېږي تماکو ایکسپورټ باندې کېږي چې دا 390 خبره ختمه شي که نه دې موږ نه اډوانس ټیکس اخلي په کوم دغه کې اډوانس ټیکس دی دا خو چې لاول خبره وشي موږ چې بهر ځو نو موږ خلک لاول په منت راوغواړو چې یاره موږ نه تماکو واخلئ چې دا 390 روپۍ دا خو دې موږ نه اډوانس کې اخلي دا موږ دا وایو چې دا زمیندار سره هم زیات تېری او دې خو هم ایکسپورټ والا سره هم نو تاسو پر امید دی چې دا سټینډینګ کمیټې به څه د شفارشات زما رب نه امید دی که خیر ځي چې کوم د سنټران صاحبان راغلي دي خو دا فیصل خان چې دی دې کې ډېره منډه وي دلور خان صاحب چې دی خاص کر زموږ د مردان دا دواړه د ډېرې زیاتې منډې وي دا نور سنټران صاحبان د سټینډینګ کمیټې چیرمن چې دی او مشتاق صاحب او هغه هم ډېر وکړ دی ماشاءالله دا زموږ کیش کراپ دی نو رب نه امید کوم د دې نه زه دا امید کوم چې موږ باندې دا عذاب ختم کړي او موږ یو طرف ته زموږ د خلکو ته روزګار ملو شي دا کارونه بیا دوباره روان شي زموږ تاسو ته پته ده چې د دې نه اربون روپو ریونیو ولته ځي فدرال ته نو موږ دا حق نه لرو چې موږ باندې دا ظلم دی وشي دا کراپ دی ختم شي محمد وزیر او زه د فالکن ټوبیکو طرف نه دلته راغلی یم نن د سینټ نه د سټینډینګ کمیټې ممبران راغلي وو د هغې وجه صرف دا وه چې په تماکو باندې یو ټیکس لګېدلی 390 روپۍ ټیکس نو دا د صوابۍ سره هم زیاتې دي دا کې پي کې سره هم زیاتې دي او دا د فصل سره هم زیاتې دي ځکه چې پاکستان کې د دې نه علاوه په یو فصل باندې هم تر اوسه پوره ټیکس نه دی لګېدلی نو موږ صرف د حکومت دا ویل غواړو چې د دې لاسه ستاسو ایکسپورټ هم بالکل ودرېدلی دی صفر شوي دي په $1,000,000 به په میاشت پاکستان ته راتللو هغه هم ولاړ دی خلک هم په ششو پنج کې دي او ټول چې تماکو والا دي نو هغه ډېر سخت پریشان بهر ملک ته هم نه ځي بهر ملک ته هم نه ځي په پاکستان کې هم چې کوم دی نو سیل هر سره ورکول شوي دي کارخانې تاسو په خپله باندې وکتلې بند دي نو په دې وجه موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا ټیکس واپس واخیستی شي چې کوم دا زمیندار دی کوم دا ایکسپورټر دی او کوم کارخانهدار دی دې چې کوم دی لږ ښه شي ټیک شي لطیف خان موږ سره موجود دی نن د سنټرانو دا وفد راغلی دی نو د دې چیرمین څوک دی دا په کوم دغه کې راغلی دي دا څوک دي لکه څه مقصد دپاره سلیم خان لیزا ستاسو دا پروګرام چې ما دا راغوښتو ډېره مننه ډېره شکریه ادا کوم دا اصل کې د ټوبیکو باندې چې کم ټیکس لګېدلی دی او په وړو کمنو د ټریک انټرست په نوم کم ټیکس بیا لګیا دی امپوز کوي دا د هغې دپاره دلور خان صاحب او د نورو ملګرو ټولو په شریکه سټرګل کړی او هغه بیا په سینټ کې دا مسله اوچته کړه هغې کې فیصل خان ورسره هم ملګری فیصل سلیم او دا مسله ډېر په مشتاق صاحب نو اوس دا کمیټي بیا هغې دپاره سینټ چیرمین صاحب په نوټس کې هم راویستی شوه هغو دا یو کمیټي جوړه کړه هغه کمیټۍ په دغه سلسله کې نن دا وزټ کړی دی چې دوی دا وړې کارخانې هم وګوري آیا په دې باندې دغه ټریک انټرست سیسټم دا لګول دا په دې دا پاسیبل دي اوس موږ په 50-60 روپۍ سګرټ خرڅو نو په هغې 41 روپۍ ټیکس دی
او د دې ایکسایز ډیوټي دا 41 روپۍ دی نه علاوه سیل ټیکس هم دی نو په ملټي نېشنل هم دغه 41 روپۍ دی نو د هغو هغه 30% جوړېږي او دا زمونږ دا 70% ته خبره رسي نو دا یو ډېر دا وفد رالی دی په کارخانو وګرځېدل په سګرټو وګرځېدو نو باندې زمونږ دغه مشینان یې ولیدل چې دغه سټیمپ لګولی شي دوی او که نه شي لګولی نو هغو زمونږ سره فري 64 مشینان دي د زمانو او په کروڑونو روپۍ مشین دی سټیمپ چې لګوي مونږ ته وایي چې دا د مشین هم تاسو والئ نو زمونږ په دې مشینانو کې دغه مونږ مولانا صاحب راغی نن دا سینټ دا ډیلیګیشن سپیشل کمیټي ده مولانا طاهر الرحمن صاحب او ورسره سینیټر مشتاق صاحب دی دلاور خان صاحب دی دا فیصل سلیم دی دا میډم دا ورسره دا نور سینیټران پورا ډیلیګیشن دوی دا کارخانې وکتې نو چې یاره دا امپاسبل دی بل دا دی چې په تماکو سلیم خان 390 روپۍ ټیکس لګولی دی که یو سړی ایکسپورټ کوي نو هغه به هم هغه 390 روپۍ کیجي ورکوي اوس څومره کارخانې بندې دي دا خو د جی ایل ټي کارخانې خو ټولې بندې دي مکمل د دې نه به په کروڑونو روپۍ ریوینیو تلا په 10 روپۍ ایکسایز ډیوټۍ کې به چې کروڑونه اربونه تلو دی ور چې هغه ټیکس د 10 روپو نه 390 روپۍ شو نو دوی ته چې 1 روپۍ ټیکس هم لا نړو نو دا پکار دی چې دا لکه د 10 روپو نه چېرته 390 روپۍ ته ټیکس تللی دی پکار دی چې دا د 10 نه 12 شوی 15 شوی یاره ډبل شوی دی خو لکه دا ډېر زیاتی دی او بل هغه خلک چې کوم ایکسپورټران و هغو ته ډېر غټه په یورپ کې په یو ای ای کې دی کې ډېر غټ ډیمانډ دی زموږ د تماکو خو مونږ بدقسمتي د هغو ته نه شو ورکولی ځکه چې مونږ ته وایي دا 390 روپۍ نو په 1 لاک کیلو تقریبا 4 کروڑ روپۍ راځي چې 2-3 کیلو لاکه کیلو کې نو 10-12 لاک روپۍ غواړي نو چا سره 10-12 لاک روپۍ دي چې په هغې باندې تماکو قیمت 250 دی او ټیکس پې 390